بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې درنو انجینر صاحبانو، هیله مند یم چې ټول بر او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو انجینر صاحبانو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د نورو علومو د پرمختګ سره انجینري علوم هم ورځ په ورځ پرمختګ په حال کې ده او مختلف پروګرامونه او مختلف سافټویر یا ویب سایټونه رامنځته شوي دي تر څو دغه انجینري پروګرامونه او انجینري چارې لا اسانه کړي او د ټولو د لاسرسي وړ وګرځي. نو پر همدې اساس لکه څرنګه چې تاسې نور پروګرامونه لولو، لکه د اوټوکیډ پروګرام، د سکیچ اپ، د دوه بعده او درې بعده کارونو دپاره همدغسې موږ تاسو دپاره ډېر مهم او اړین دی تر څو تاسې یو سافټویر باندې پوه شو چې په رینډرینګ برخه کې، تصویربردارۍ برخه کې او نور مختلفو برخو کې موږ سره مرسته وکړي. نو پر همدغه اساس یو له جامع سافټویرونو څخه چې انجینر صاحبان د هغې دپاره کولی شي د خپل رینډرینګ یا تصویربردارۍ یا تصویر اخیستنې لپاره د خپل پروژو څخه هغه پروژې چې په سکیچ اپ یا په نورو پروګرامونو کې ترسره شوي د هغې دپاره ورنه استفاده وکړي. هغه لومین ده چې لومین لکه څرنګه چې تاسو کولی شئ چې مشاهده یې کړئ په یوټیوب او نورو سایټونو کې په دغه برخه کې په ډېرې ستونزې سره به ممکن تاسو په پښتو ژبه ویډیوګانې ته لاسرسی پیدا کړئ او دغې باندې ځان پوه کړئ. نو پر همدغه اساس د دې دپاره چې انجینر صاحبان وشي کولی د دغې پروژو یا دغې پروګرامونو ته په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کړي او دې ته اړ نه شي چې پیسې ورکړي یا هم یوې ښوونیز مرکز ته لاړ شي او دغه زده کړي. نو د دې لپاره موږ تصمیم ونیو چې دغه تاسو ته په ډېر ښه شکل سره په ویډیویي شکل ترتیب او تنظیم کړو او تاسو ته د یوټیوب له لارې په لاسرسی کې درکړو. نو پر همدې اساس انجینر صاحبانو راځو خپل درس پیلوو. مخکې د درس د پیلولو څخه چې زه تاسو ته یادونه وکړم، موږ د لومیان ډېر ورژنونه لرو چې 6 ده، 8 ده، همدغسې 9 ده، 10 ده او ګمان کوم تر 11 ورژنه پورې راغلی ده په بازار کې. ولې موږ خپل کمپیوټر کارکردګۍ ته په کتو سره چې هم ښه کار وکړي او هم ښه کیفیت ولري او زموږ کمپیوټر کې کار وشي، نو 8 ورژن څخه استفاده کوو چې هغه هم کرک شوی ده. یو هم رسمي استفاده له دغې سافټویرونو څخه یو کرک شوی. نو رسمي سافټویرونو څخه که چیرې موږ استفاده وکړو نو هغه به موږ دپاره ډېر ګران تمام شي، ممکن میاشت کې په سلګونه ډالره موږ څخه واخلي. نو پر همدې اساس موږ د کرک شوي څخه استفاده کوو، د 8 ورژن څخه چې د 8 ورژن دغسې یو شکل لري کرک شوی ده چې کولی شو د یو کوډ په واسطه چې موږ یې لرو د ایسن په نوم، د دغې کوډ څخه په استفادې څخه چې دغه کاپي کړو او خپل همدغه کوډ راشو دغلته وارد کړو. د واردولو په صورت کې زموږ او ستاسو لومیان خلاصیږي او کولی شو ورڅخه ګټه پورته کړو. نو درنو انجینر صاحبانو، تاسو چې باید تاسو ته ووایم دغه لومیان سافټویر یو له ډېرو درندو سافټویرونو څخه ده چې ډېر قوي او با کیفیته کمپیوټر ته اړتیا لري. زموږ ګرافیک او زموږ کمپیوټر باید کافي قدرت ولري چې زموږ پروژې اپلوډ شي په دغه کې او موږ وشو کولی په ډېر اسانۍ څخه له ده څخه استفاده وکړو. نو درنو انجینر صاحبانو، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه سافټویر څخه په اسانۍ سره او ډېر په ښه شکل څخه استفاده وکړئ، نو تاسو ته یو ښه کمپیوټر اړین ده چې ښه کیفیت ولري، ځکه چې بیا د کارونو په جریان کې بیا موږ سره ستونزه رامنځته کوي. دا د انجینر صاحبانو زموږ او ستاسو د لومیان هغه کاري صفحه یا هم انټرفیس را برسېره شو. لږ څه وخت یې ونیو. درنو انجینر صاحبانو، موږ سره دلته 6 حالتونه لري چې دغه 6 حالتونو څخه په استفادې موږ کولی شو خپل پروژې په دغه کې ترسره کړو. مګر مخکې له دې څخه چې دغه پروژې دغه حالتونو څخه یو څخه انتخاب کړو، راځئ چې دغه انټرفیس تاسو سره تشریح کړو.
پې پوه شو. موږ سره په لومړي برخه کې سټارټ ده چې په سټارټ برخه کې انجینر صاحبانو موږ سره دغسې شپږ حالتونه دي چې دغه حالتونو سره په دغې حالتونو ته په ننوتو سره موږ کولی شو خپل پروژې بیا پکې امپورټ کړو او کار پکې ترسره کړو چې بیا وروسته انشاءالله پرې بحث کوو. په دویمه برخه کې موږ سره په دغه برخه کې اګزامپلز دي. هغه اګزامپلونه چې یا هغه پروژې دي چې خپله لومین سافټویر کې ځای په ځای شوی دی د کمپنۍ له خوا او دغلته موجود دي او موږ کولی شو ترې استفاده کړو. هغه کم تغییرات یا کم بدلونونه چې وي عموما په دغلته بیا ظاهریږي. بل حالت چې د موږ سره لوډ سینس ده. لوډ سینس هغه صحنې یا هغه کارونه چې موږ پخوا ترسره کړي دي په دغلته موجود وي او موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو او ترې ګټه پورته کړو. مثلا تاسو یو پروژه ترسره کړه، غواړئ چې کار مو وقفه ورکړئ، نو یو سیو به واخلئ او بېرته چې راځئ لوډ سینس ته آپشن ته راځئ او همغه خپل پروژه چې آخر رزلټ کې کوم ځای کې کویک سیو یا هم سیو اخیستی او له هغې څخه تاسو کولی شئ چې بېرته راخلاص کړئ. او دغلته موږ سره د لنګویج یو آپشن ده چې کرنټ لنګویج د ده په واسطه هغه د دغې ژبې استفاده کولی چې یو ځای ده، چاینا ده، اسپانیا ده، فرانسه ده، پرتګال او دغسې دغه ژبې پکې شته چې دریو پښتو پکې متاسفانه شتون نه لري. نو دغه ژبې کار یو چې تاسو ورسره بلدیت لرئ تاسو کولی شئ چې د هغې په انتخابولو سره ولې همدغه انګلیسي ژبه غوره دی. درنو انجینر صاحبانو راځو خپل یو شمېر چارې چې ډېر اړین دي د لومین له خپل هغه مثالونو څخه په استفادې سره غواړم له تاسو سره دغه آپشنونه یا دغه نننی درس را پیل کړو چې عبارت له هارډ کیز څخه ده چې څنګه کولی شو د خپل کیبورډ او ماوس څخه استفاده وکړو. ډېر اړین موضوعات چې په لومیان کې هغه د ماوس او د کیبورډ استفاده ده چې لږ څه شارکټونه لري. دغه شارکټونه په زده کولو سره کولی شو چې له دې ته لاسرسی پیدا کړو او خپل کار اسانه کړو. نو بنابراین انجینر صاحبانو موږ په تمه کېږو تر څو زموږ دغه اګزامپل خلاص شي او موږ خپل کار پیل کړو. مګر مخکې د هر څه څخه چې تر څو دا خلاصېږي یو څه چې باید تاسو ته یادونه وکړم انجینر صاحبانو چې ډېر اړین دی لومین هغه وخت زده کېږي چې تاسو پراکټیس کړئ. فقط په نظري شکل سره د دغه درسونو په زده کړې موږ نشو کولی چې هغه خپل مطلوب نتایجو ته لاسرسی پیدا کړو. پس بنان که چیرې موږ غواړو چې دغه خپلو اهدافو ته په دغه برخه کې ورسېږو او لا یې زده کړو او پرې پوه شو، نو اړتیا ده انجینر صاحبانو چې موږ او تاسو باید ډېر تمرین کړو. یو درس چې زه تاسو ته تشریح کوم تاسو باید څو ځلې ځان سره په کور کې وګورئ، زحمت وباسئ، پرې تمرین وکړئ چې تر څو بالاخره وشئ کولی په ښه ډول سره زده یې کړئ. نو بنان تاسو ګورئ چې ډېر لوډ یې واخیستی یا ډېر وخت یې واخیستی تر څو زموږ دغه پروژه خلاصه شي. نو دغه یو تیار مثال ده چې خپله لومین صفحه کې دغه شتون لري او موږ د دې څخه استفاده کوو. له هر څه مخکې انجینر صاحبانو راځئ زه تاسو ته نن د سیټینګ برخه کې یو څه موضوعات دي هغه تشریح کوم سیټینګ کې، بیا د هغې نه ځو خپل درس ته مخکې ځو. یو انجینر صاحبانو موږ سره په اول آپشن کې های کوالټي ټرین انهیریټور دغه موږ ته دغه لومین د صفحې هغه کیفیت ښکاره کوي. مثلا تاسو دلته وګورئ که چیرې تاسو سره ښکاره شي دلته اشاره راکړئ ماته زموږ او ستاسو دغه پروژه اوس لږ څه که چیرې ورته وګورو کیفیت یې ډېر ښه نه ده. که چیرې موږ او تاسو راشو او دلته زموږ کمپیوټر قوت یې ډېر وي انجینر صاحبانو، زموږ او ستاسو د کمپیوټر قوت که چیرې ډېر وي نو پر ده اساس موږ راځو دغه انتخابوو چې د دې شارکټ F7 دی. نو دلته به زموږ د هغه پروژو کیفیت به ډېر ښه شي. ځکه یې اوس زه نه استفاده کوم چې بیا دا لوډ کوي او موږ هغه درس ته په جریان کې خلل رامنځته کېږي. او که چیرې ستاسو کمپیوټرونه قوي وي، زما کمپیوټر
هم ډېر قوي نه دی. که چېرې ستاسو کمپیوټرونه قوي وي تاسو دغه انتخاب کې دغه روښنایي او کیفیت د دغه لینډسکیپ به ډېر ښایسته شي. دویم موږ سره های کوالټي ټریز ان ایډیټورز. تاسو دلته دغه ونې ته که چېرې پاملرنه وکړئ انجینر صاحبانو دغلته اوس دغه ونې کیفیت یې بیخي ضعیف ده. یا بعضې ځایونو کې چې تاسو لږ څه فاصله ترې واخلئ حتی بیا ښکاره کېږي هم نه، د ونو کیفیت بیخي بیا ضعیفه کېږي. نو که چېرې تاسو راشئ او دلته د دغې آپشن په واسطه چې F9 د دغه شارکټ ده د دغه په فعالولو سره د ونو ته لا کیفیت وبښئ او په ښه شکل څخه ورڅخه استفاده وکړئ. ولې په یاد ولرئ که چېرې تاسو دا آپشنونه فعال کړئ او ستاسو کمپیوټر ضعیف وي ستاسو کار به لا هم خراب شي او کمپیوټر به مو بیخي ضعیفي وکړي حتی تر دې چې ممکن ستاسو کمپیوټر جام شي. نو بناً که چېرې تاسو غواړئ چې کار مو ښه وي نو اړتیا نشته چې دا آپشنونه فعال کړئ. که چېرې کمپیوټر مو ښه بیا کولی شئ. یو موضوع بله موضوع دا ده انجینر صاحبانو چې که چېرې اوس تاسو د دې کیفیت ښکته ونیسئ دا بیا په رینډر اخیستلو وخت کې یا هم په تصویر اخیستلو وخت کې انجینر صاحبانو کیفیت کې بیا تاثیر نه کوي. هلته بیا کولی شو چې ډېر په ښه کیفیت سره رینډر واخلو خو دا ضروري نه ده د ضعیف کمپیوټرونو لپاره. بل موږ سره هغه ټیګل ټیبل انپورټ ده. که چېرې تاسو په ټابلیټ کې یا هم په نورو هغه ټچ سکرینونو کمپیوټرونو په واسطه چې قلم یا هم هغه هوشمند یا زیرک قلمونو په واسطه کار کوئ نو تاسو کولی شئ د دې آپشنونو په واسطه دا فعال کړئ او د لومیان څخه ګټه پورته کړئ. بل موږ سره انجینر صاحبانو بل آپشن چې دلته ده انیبل انورټ اپ ډاون کیمرا ټایل. دا زموږ او ستاسو د ماوس هغه کارکردګي څه کوي معکوس کوي یا سرچپه کوي. مثلا که چېرې تاسو پورته ویسئ خپل ماوس هغه به ښکته ځي یا که چېرې ښکته یې راوړئ پورته به ځي. هغه یو بعضې حالتونو کې بیا دا استفاده کېږي خو ډېر د استفادې موارد پکې نشته. بله موضوع موږ سره هغه ساوند ده چې ساوند هم انجینر صاحبانو که چېرې تاسو یې فعال کړئ ستاسو پروژو کې دروندوالی رامنځته کوي. مثلا بعضې ساوندونه دي د مثال په ډول د سیند د شرشرې د بعضې پرندګانو غږونه یا ساوندونه چې په پروژه کې موږ استفاده کوو خو دا زموږ د پروژو هغه ډول ډېر کیفیت یې څه کوي انجینر صاحبانو کیفیت یې زموږ پروژو باندې دروندوالی رامنځته کوي او کیفیت بیا دومره ښه نه وي چې دا باید هغه ضعیفو کمپیوټرونو کې سي خاموش وي. بل آپشن موږ سره ټیګل فول سکرین ده. که چېرې تاسو دا واخلئ نو زموږ هغه سکرین به چې څه شي مکمل صفحه به ونیسي فول سکرین به ښکاره شي. دغه منیمایز او مکزیمایز دغه آپشنونه بیا به نه ښکاري. د دې تر څنګ تر ټولو مهمه موضوع هغه دغه درې آپشنونه دي دغه دوه آپشنونه. انجینر صاحبانو دلته ایډیټور کوالټي ده. ایډیټور کوالټي په واسطه که چېرې تاسو راشئ یو ستوري انتخاب کړئ لو کوالټي به موږ ته په لاس راشي هغه زموږ پروژې به تاسو ته در وښایم. مثلا دلته دغه کوالټي به دغه ونې دغه نور سیوري او دغه بعضې نور وسایل چې دي دلته به طبیعي ښکاره نه شي. خو که چېرې تاسو دلته راشئ دوه ستوري انتخاب کړئ مثلا تاسو دوه ستوري انتخاب کړئ میډیم کوالټي کېږي لږ څه حالات کیفیت ښه کېږي های کوالټي بیخي ښه کېږي او سوپر های کوالټي نو هغه واقعي شکل به موږ ته ښکاره کېږي خو موضوع دا ده چې بیا به زموږ کمپیوټر ډېر په آهستګۍ سره کار وکړي. نو بناً اړتیا ده چې دا په هماغه یو ستوري کې په ضعیفو کمپیوټرونو کې وي ډېر ښه. بل ایډیټور ریزولوشن ده. ایډیټور ریزولوشن هم دا په کیفیت باندې اثر اچوي چې زه دغه 25% کم اوس وګورئ زموږ کیفیت دغې ګورئ انجینر صاحبانو چې کیفیت بیخي خراب شو. دلته په دغې حالت کې زموږ کمپیوټرونه بیا ډېر ښه کار کوي. ولې ستونزه به په کومه برخه کې ستونزه به دا چې موږ ته به خپل کیفیت یې ښه نه ښکاره کېږي. نو بیا دومره دا اثر نه اچوي په کیفیت په کمپیوټر سرعت باندې هماغه 100% زما په اند به صحیح وي. بل میژرمنټ ده یا میژرز ده یو په میټریک ده او بل په امپریال ده مثلا متر او سانتي متر داسې ده او بل فوټ او دغه ده خو دا باید متر وي ډېر ښه ده.
مهم موضوعات دلته دغه څو اپشنونه وو، مثلا دغه های کوالټي ټرینیټور، های کوالټي تریز او دغه درې اپشنونه چې دا ضعیفه کمپیوټرونه کې باید په همدغه حالتونو چې زما کمپیوټر کې شتون لري، مثلا یو ستوری دا باید سل وي او دغه دواړه غیر فعال وي، همدغه ښه ده، ځکه چې کمپیوټر کې بیا ډېر فشار نه واردېږي او زموږ کارونه بیا ډېر ضعیفه کېږي نه. دا انجینر صاحبانو د دغه برخې. بله موضوع چې خو ډېر اړین ما په ابتدا کې تاسو ته ویلې، هغه د کمپیوټر له کیبورډ او ماوس څخه د استفادې موارد دي چې څنګه کولی شو چې د هغې څخه استفاده وکړو. لومړی اپشن موږ سره هغه د مخته تګ اپشن ده یا د مخته تګ کی ده یا هم هماغه بټنه ده چې هغه ډبلیو ده. که چیرې انجینر صاحبان تاسو ډبلیو بټنه کېکاږئ زموږ کامره به مخته ځي. تاسو ګورئ زموږ کامره به مخته ځي، او که چیرې تاسو غواړئ چې شاته حرکت وکړئ او کامره مو شاته لاړ شي، تاسو کولی شئ له اس بټن څخه استفاده وکړئ. تاسو وګورئ اس بټن په کېکاږلو سره موږ کولی شو شاته لاړ شو. که چیرې تاسو غواړئ ښي طرف ته انجینر صاحبانو حرکت وکړئ یا ستاسو کامره ښي طرف ته لاړ شي، تاسو کولی شئ له ډي بټن په کېکاږلو سره ډي بټن په کېکاږلو سره انجینر صاحبانو تاسو ګورئ چې موږ ښي خوا ته حرکت کوو، او که چیرې تاسو غواړئ چې چپ خوا ته حرکت وکړئ، ستاسو کامره چپ خوا ته لاړ شي، د ای بټن په واسطه ای بټن په کېکاږلو سره مو چپ خوا ته ځو. که چیرې غواړئ چې تاسو پورته خوا ته حرکت وکړئ یا پورته لاړ شئ، نو تاسو کولی شئ چې د ای بټن په کېکاږلو سره اجازه راکړئ ورته د کیو بټن په واسطه تاسو کولی شئ چې پورته لاړ شئ، ستاسو کامرې جهت د کیو په واسطه پورته ځي، او د ای بټن په واسطه ښکته راځي. مخکې ځکه یې حرکتونه که چې هغه موقعیت هماغومره د هغه نه نور نه ښکته کېده. وګورئ زه ای بټنه کېکاږمه ښکته حرکت کوو، او که چیرې کیو بټنه وکېږو نو پورته به حرکت وکړو. خو یو موضوع ده انجینر صاحبانو، تاسو به وایئ چې دا خو ډېر سلو حرکت کوي، څنګه کولی شو چې دغه خپل سرعت ته ډېرښت ور وبخو. که چیرې تاسو شفت بټنه جمع ډبلیو ووهئ نو ډېر سرعت په واسطه اوس وګورئ زموږ سرعت لږ څه ډېر شو. اوس که چیرې زه یوازې ډبلیو ونیسم، اجازه راکړئ ماته یوازې ډبلیو څخه استفاده وکړم، سرعت به مو ډېر وي. که چیرې د شفت څخه استفاده وکړو دغه څلورو بټنو په واسطه چې موږ مخکې ویلې، مثلا زه شفت اس اخلم، اوس وګورئ سرعت مو لږ څه ډېر کېږي، په چټکۍ سره مخکې او وروسته کېږي. که چیرې یوازې واخلئ نو سرعت به مو کم وي. اوس تاسو غواړئ چې بعضې اپشن باندې ډېر زوم وکړئ یا غواړئ پې مکس وکړئ، خو غواړئ چې سرعت مو لږ وي. که چیرې تیز وي تې مخکې کېږي او وروسته کېږي، نو کولی شئ د سپیس او ډبلیو په واسطه چې سرعت مو بیخي نهایت ضعیفه کېږي. اوس تاسو وګورئ ما ډبلیو کېکاږلی ده، ولې سرعت مو همداوس ډېر ضعیف سره حرکت کوي او په جریان کې ده. نو دا د سرعت ورکولو برخه. که چیرې تاسو سپیس او دغه ډبلیو ای یا کیو یا ای یا اس ډي واخلئ، سرعت به مو کم شي. که چیرې شفت له دغه بټنو سره یو ځای ونیسو نو سرعت به مو ډېر شي. که چیرې تاسو غواړئ چې سرعت مو 4 چنده یا هم دې نه ډېر شي، نو تاسو سپیس شفت سپیس او هماغه بټنه کېکاږئ، ستاسو سرعت وګورئ چې سرعت بیخي ډېر شو. او که چیرې غواړئ چې بېرته راشي، هماغه سپیس شفت او هغه بټنونه په کېکاږلو سره چې تاسو غواړئ ستاسو سرعت به ډېر شي. اوس ګورئ ډي وهو، سرعت مو ډېر په چټکۍ سره مخته ځي. نو شفت سپیس او هر هغه بټنه چې تاسو غواړئ عملیه په اجرا کې په کېکاږلو سره زموږ سرعت 4 برابره کېږي. د شفت په واسطه 2 برابره کېږي، د شفت سپیس او د نورو بټنو په کېکاږلو سره 4 برابره کېږي. نو دا دغه برخه. بل انجینر صاحبانو موږ سره د ترکیبي بټنو کېکاږل دي. مثلا تاسو غواړئ چې هم ښي خوا ته لاړ شئ او
هم پورته لاړ شي. نو تاسو کولی شئ د ترکیبي بټنو څخه مثلا A او Q که چیرې تاسو واخلئ هم پورته حرکت کوي هم ښي خواته. وګورئ هم همدا اوس پورته روان ده هم ښي خواته. اوس که چیرې تاسو ای بټنه سره د S واخلئ هم شاته روان ده هم ښکته. اوس مثلا که چیرې تاسو D واخلئ او ای واخلئ هم ښي خواته ځي هم ښکته روان ده. د ترکیبي بټنو په واسطه تاسو کولی شئ چې دوه درې عملیې استفاده کړئ یا دوه درې عملیې تاسو اجرا کړئ. نو بنان دا هم د ترکیبي بټنو په واسطه. اوس که چیرې تاسو غواړئ انجینر صاحبانو چې د ماوس څخه استفاده وکړئ او د ماوس په واسطه خپل پروژو ته حرکت ورکړئ، د ماوس د ښي بټنې په واسطه چې تاسو باید کیکاږلي حالت کې ونیسئ او هر خواته چې تاسو وغواړئ تاسو حرکت ورکولی شئ. د ماوس ښي بټنه کیکاږلي حالت یا هم همدغسې ونیسئ او حرکت ورکړئ. هر خواته چې تاسو حرکت ورکوئ دغه ماوس څه کېږي؟ حرکت کېږي، خو شرط دا ده چې باید خپله کیکاږلي حالت کې نیول شوی وي. دویم د ماوس ویل ده انجینر صاحبانو، ماوس ویل ده چې دا هم هغه څرخ د ماوس هغه څرخ چې دا که چیرې تاسو په کیکاږلي حالت کې ونیسئ نو څه به کېږي؟ پن به عملیه به اجرا شي، پن کېږي. هماغه پروژه به پن وي خو کار به یې ښه وي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې دا سرعت یې لږ ده، وینئ پن حالت اجرا کېږي ولې سرعت یې لږ ده. خو که چیرې تاسو شفت واخلئ سرعت کې به یې لږ څه تغییر رامنځته شي. وینئ پن کېږي ښکته او پورته، پن شوي حالت موږ سره رابرسېره کېږي. بل موږ سره انجینر صاحبانو که چیرې تاسو غواړئ د خپل پروژې په شاوخوا حرکت وکړئ، خو یوې اجازه راکړئ ماته لږ څه چې دا پروژه لږ څه زوم کړم، پورته حالت هم لاړ شو. مثلا تاسو غواړئ چې د همدغې خپلې پروژې له دغې ساحې څخه چې ستاسو کامره شتون لري د همدې په چهار اطراف کې تاسو یو وڅرخیږئ، نو تاسو کولی شئ چې د او بټن په کېکاږلو سره او د ماوس ښي بټن په کېکاږلو سره حرکت وکړئ او تاسو کولی شئ چې هماغې خواته کامره به په هماغې حالت کې وي. تاسو وګورئ دغه د کامرې هغه لینس ته وګورئ هغه په خپل ځای کې قرار لري، ولې زموږ دغه پروژه د او بټن په کېکاږلو سره او د ماوس ښي بټن په کېکاږلو سره او حرکت ورکولو سره څه کېږي؟ خپل هماغه جریان یا خپل چرخش ترسره کوي. نو دا موږ سره د او بټن یا د ماوس د رایټ کلیک په واسطه چې موږ کولی شو د حالت ته ورسېږو. که چیرې تاسو غواړئ انجینر صاحبانو چې زوم اکسټینډ ممکن تاسو اورېدلی وي په اوټوکیډ کې، غواړئ دفعتاً یو حالت ته یا یوې صحنې ته ورسېږئ، مثلا زه غواړم دغه کښتۍ ته ډېر نږدې شم، زه د ډبل کلیک په واسطه د ماوس په ښي بټن باندې ډبل کلیک وکړئ. تاسو وګورئ یو ډبل کلیک ما وکړ، ډېر په چټکۍ سره راغی او دلته ځان یې ورساوه. نو تاسو د ډبل کلیک په واسطه د ماوس ډبل کلیک په واسطه د زوم اکسټینډ څخه استفاده کولی شئ چې دا موږ سره زوم اکسټینډ برخه. بل برخه موږ سره انجینر صاحبانو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو پروژه بغیر د کمې زاویې څخه د پروژې مخکې یا هغه فرنټ الیویشن ته لاسرسی پیدا کړي، تاسو کولی شئ د کنټرول جمع اچ په واسطه. اجازه راکړئ چې زه دا پروژه لږ څه مخته راوړم. اوس ممکن دلته یو زاویه به قرار لري، تاسو کنټرول اچ ووهئ، تقریبا وګورئ هغه کامره مخامخ د کامرې لینس ته وګورئ. زه بیا یې جهت ته تغییر ورکوم، ښه وګورئ کنټرول پلس اچ ووهئ، اجازه راکړئ چې بیا خپل مخامخ یا هم 90 درجې زاویې ته برابریږي او زاویه چې رامنځته شوې وي هغه له منځه ځي. درنو انجینر صاحبان د دې ترڅنګ که چیرې تاسو ما مخکې مو ویلې چې دغه
کوم هاټ کیس یا هم کوم بټن چې ما تاسو ته تشریح کړ ډېر اړین ده او ډېر موږ سره مرسته کوي انجینر صاحبانو چې کارونه په چټکۍ او په ډېر ښه شکل سره مخ ته بیایو. نو بناً انجینر صاحبانو تاسو څخه هیله کېږي تر څو دغه کوم بټن یا کوم آپشنونه چې ما تاسو ته تشریح کړي یو ځل یې ځان سره تمرین کړئ په خپل کمپیوټرونو کې او زده یې کړئ ځکه چې ډېر اړین دي. تقریبا موږ سره 50% په کارونو کې مرسته کوي تر څو په چټکۍ سره کار ترسره کړو او پې ځان پوه کړو. یو بټن چې دا ده هغه د F15 بټنه ده. که چیرې تاسو غواړئ د خپل کارونو څخه یو چټک سیف واخلئ نو F15 کېکاږلو سره تاسو کولی شئ د خپل صحنې تاسو کار وکړئ مثلا یو ستړیا درته رامنځته شو غواړئ چې یو وقفه وکړئ نو د F15 په کېکاږلو سره مثلا یو F15 کېکاږم او دلته چې که چیرې تاسو راشئ په سیټینګ برخه کې یا هم فایل برخه کې نو تاسو به دلته وګورئ سیف لوډ ګورئ آخري صحنه چې موږ کویک سیف ته اخیستې ده دغلته موږ سره موجود ده او صحنې پکې شته. وګورئ موږ آخري سیف چې اخیستی ده پکې شتون لري. نو بناً انجینر صاحبانو دا هغه آپشنونه اړین آپشنونه چې ما تاسو ته ویلې د تر څنګ بیرته که چیرې راشو یو بل موضوع هم غواړم تاسو ته تشریح کړم انجینر صاحبانو هغه موږ سره د دغه مټیریالونو په استفاده په برخه کې اول آپشن یا هم اول موضوع چې دغه د ویدر ده د آب و هوا چې یو لنډ درس هم تاسو تشریح کوم بعد هغه نه به درس بس کوم. موږ سره لومړی سن ډایرکشن ده. سن ډایرکشن یا هم د لمر هغه جهت که چیرې تاسو راشئ دغه بټنه د لیفټ کلیک په واسطه تغییر ورکړئ نو زموږ لمر به څه وشي خپل جهت ته به تغییر ورکړي. اجازه راکړئ دغلته وګورئ زموږ لمر دغلته موقعیت لري. دغه د زموږ لمر چې ده انجینر صاحبانو دغلته نو د سن ډایرکشن په واسطه که چیرې تاسو غواړئ چې لمر جهت ته تغییر ورکړئ نو تاسو کولی شئ له دغې بټنې څخه استفاده وکړئ. ماوس چپ بټنه په کېکاږلي حالت کې ونیسئ او حرکت ورکړئ دې ته نو حرکت به وکړي. دا بیا موږ سره انجینر صاحبانو مرسته کوي پرنټر اخیستلو کې کله چې تاسو غواړئ د شپې حالت رامنځته کړئ د ورځې حالت یا نیمه ورځ نو بیا موږ سره مرسته کوي او د تصویر اخیستنه کې ډېر غوره پرېوځي. بل سن هایټ ده انجینر صاحبانو مثلا د لمر هغه ارتفاع مثلا د ورځې 12 بجې دي یا 1 بجه ده تاسو کولی شئ دغې حالت ته یې راوړئ نو دا به هغه د ورځې ډېر تاوده یا هم ډېر هغه حالت به وي چې ډېر ګرم وي. که چیرې تاسو همدغسې سلو یې راوړئ نو بالاخره دغې حالت کې به تقریبا هغه لمر خپل شدیدترین حالت ونیسي چې ډېر به روښنایي وړاندې کوي. سلو که چیرې راشي بالاخره شپې حالت رامنځته کېږي. اجازه راکړئ وګورئ شپه رامنځته شو. بعضې وخت تاسو غواړئ په شپې له خوا نه بیا شپې کې خپل د پروژو څخه رینډر واخلئ نو کولی شئ چې د دې بټن په کېکاږلو سره دا حالت رامنځته کړئ د شپې حالت او که چیرې ګروپونه یا لایټونه مو استفاده کړی وي بیا ښکاره کېږي یا روښانه کېږي. دا هم د دغه برخه. بل انجینر صاحبانو موږ سره چې دا دغه حالت ته چې تاسو د شفت په واسطه که چیرې تاسو غواړئ انجینر صاحبانو وریځې وي مثلا تاسو غواړئ یو وریځین حالت رامنځته کړئ تاسو کولی شئ دلته وریځې حالت رامنځته کړئ هر څومره چې غواړئ کېږي. بل انجینر صاحبانو موږ سره د لمر هغه شدت ده چې دلته هم موږ کولی شو د لمر شدت ښکته او پورته کړو څومره چې غواړو موږ سره هماغه وي. بل دغه وریځې ډولونه دي چې دغه وریځې هم نومونه لري دغه نومونه یې زما نه هېر شوی ده. اوس مثلا دغې حالت ته وګورئ دغې حالت ته دغه وریځې نومونه لري هر هغه وریځه چې تاسو انتخاب کړئ نو دلته به ظاهر شي. اوس وګورئ ډېر داسې غلیظ وریځې دي دا هم هغه وریځې چې بعضې وخت د ورځې په نیمایي برخه کې یا هم غرمې په برخه کې رامنځته کېږي او چرخش وهي نو موږ کولی شو له دې څخه هم انجینر صاحبانو لاسرسی پیدا کړو. نو درنو انجینر صاحبانو بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي تر څو چې دغه درسونه په ښه شکل سره زده کړئ او زحمت وباسئ.
دغه دومین برخه ډېره اسانه ده، دومره کار زحمت نه لري. انشاءالله که چیرې وغواړئ په ډېرو لنډو ورځو کې هم تاسو کولی شئ زده کړئ. انشاءالله راتلونکې ورځ کې به یا راتلونکي لیکچر کې به په نورو موضوعاتو باندې بحث وکړو. نو د نن لپاره همدومره کافي ده. ښه وخت، ښې چارې.